د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تورپیکۍ په نامه ادبي تنظیم تېره اونۍ د اګست میاشتې پر 24مه نیټه د جمعې په مازدیګر د یادې ولسوالۍ د ځوان شاعر او لیکوال شرف الدین شاکر د سپین بولدک هنري څراغونه او د شاعر او لیکوال حیات الله لاروي میږی څنګه فیلسوف سو د کتابونو د مخکتنې غونډه رابللې وه. د مخکتنې په دغه غونډه کې د کندهار او بولدک د ادیبانو ترڅنګ د جنوبي پښتونخوا چمن ولسوالۍ څخه هم ځینې شاعران او ادبپالو برخه اخیستې وه. د یادې غونډې ویناوالو د لیکوالانو دواړه کتابونه له هر اړخه وارزول او د خپلو ویناو ډیره برخه یې د دوی د کتابونو پر ستاینه ورټوله. میږی دی ډبره ده، میږی پورې وهي، او په بل اړخ کې بیا د میږي تصویر دی د هغه زحماتو د تکالیف په نتیجه کې چې دی خپل مطلوب هدف ته ځان رسوي او فیلسوف کیږي. په خپله چې دغه د ټایټل نوم وګوري او هغه تصویر ورسره وګوري دا مطلق ربط سره لري، او بیا چې د موضوع و صحیح ته د کتاب متن وداخلیږي د کتاب ټوله شمه مطلب په همدغه یوه عنوان او په دغه یوه تصویر کې جمع کیږي. کله چې د سپین بولدک هنري څراغونه مې ولوستل پوه سوم چې دا خلک د تورې او توپک ترڅنګ د کلم خلک هم لري، خو ډېر یې د حالات په غبار کې پټ پاتې سوي. د سپین بولدک هنري څراغونه د بولدک د شاعرانو او لیکوالانو د پیژندنې ټولګه ده او میږی څنګه فیلسوف سه یو ارزښتناک ناول دی. د سپین بولدک هنري څراغونه د کتاب لیکوال ښاغلی شاکر وایي په دغه سیمه کې د یاد کتاب چاپول ډېر اړین او اړتیا زیاته لیدل کېده، نو هغه ځکه د دغه کتاب لیکلو ته بډې راونغښتې او په پایله کې یې په بریالیتوب دا اثر چاپ کړ. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په دې سیمه کې د دې سیمې د شاعرانو پیژندل د یو چاپي اثر په توګه ډېر سخت اړتیا وله، او موږ دا هڅه وکړله که څه ستونزې هم به وي، خو مهمه خبره دا وه چې موږ باید ټولنې ته دا وړاندې کړی ولای تر څو خلک وپوهېږي چې په دې سیمه کې هم شاعران سته او ادبپال سته. ښاغلی لاروی چې میږی څنګه فیلسوف سو د کتاب لیکوال دی وایي هدف یې خپلې ژبې او پښتو ادب ته وده ورکول دی، نو ځکه یې یاد کتاب د چاپ تر ستونې راویستی. کتاب لیکلو څخه مو هدف دا و چې په پښتو ادب کې یو داسې څه ور اضافه سي چې هغه د ټولنې دپاره، د خلکو دپاره او د پښتو ژبې دپاره په هر اړخ کې دې ټولو ته ګټه پکې ورسېږي. تیر وخت په کتو دا لومړی ځل دی چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کتاب د مخکتنې غونډه جوړیږي او پوهان د کتاب پر ارزښت او درنښت خبرې کوي. دا لومړی ځل دی چې د دوو کتابو د مخکتنې غونډه ده. دا یو نوی زیری دی، دا لومړی ګام دی چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې اخیستل کیږي. دا یوازې د سپین بولدک د خوښۍ زیری نه بلکې دا د ټولو افغانانو او ښایي په یوه ولسوالۍ کې هم دغسې غونډه نه وي ترسره سوې. په دغه سیمو کې د کتابو چاپول بې انتها اړین دي، داسې اړین لکه موږ د خپل بدن دپاره د ډوډۍ او اوبو ضرورت دی، دغو نه موږ د خپلو کتابو، د خپلو لیکوالانو، د خپلو ادیبانو د دوی د ښو پنځونو موږ ضرورت ورته لرو. کتابونه د ملغلرو دریابونه دي. د کتاب لوستل وګړي د خپل هدف او پرمختګ ته د رسیدو ترڅنګ ذهني ارامتیا او په انساني ټولنه کې عامه پوهاوی رامنځته کوي. سمیع الله غفران، نني ویسل. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس: فیض محمد سړک، چانسپورټ څیرمه، چمن.